ریاکارینا. الله اکبر. ګوره دوی له الله څه ورکوي، یقولون سلام علیکم، وی به دوی ته سلامتیا دي په تاسو باندې. ملائک به دوی باندې سلام اچوي چې نه هېرېږي. ځکه حدیث کې دا راځي چې کوم ملائک چې راځي د مؤمنانو نه د ساه اخیستو دپاره، نو هغه ډېر ښایسته شکل کې راشي، ډېر ښایسته شکل کې راشي، خوشبو تې ځي او خوشبو یې راوړي مې د ځان سره. نو د دې دپاره پرې سلام اچوي چې دوی نه هېرېږي، د مؤمنان مطمئن شي. دا ډېر د یېرې حالات دي. ګورئ چې کله په انسان باندې مرګ راشي او ملائک مخې ته ولاړ یو ساعت یې اخلي او الله سره د ملاقات وخي، والتفت الساق بالساق، پنډۍ د پنډۍ سره ولګي، الى ربک یومئذ المساق. الله وي په دغه ورځ باندې تګي الله ته مخامخ کېدی. نو ډېره یېره په انسان باندې راځي. خو چې کله دا ملایک راشي په ښایسته شکلونو کې او خوشبو ورسره یي او ښایسته کفن یې راوړی او سلام پرې واچوي، نو دی ډېر خوشحاله شي. ځکه به تاسو وینئ دا بعض مړي چې کله سړی وله غسل ورکوي یا اخرنۍ دیدنې کوي، نو دا مړی موسکې نو دا بیا موږ پرې ښه ګمان کوو. وجه دا ده چې دی په دغه وخت کې په سړي باندې ډېره سخته وي، زنکدن دا سخته. او ما په خپله څو مړي لیدلي دي چې زما په مخ کې د ساه وتې ده. ډېر سخت تکلیف یې په انسان باندې په دغه ټیم کې، خوله پرې را روانه وي. حدیث کې دا راځي چې په تندي باندې خوله را روانه وي، خصوصا چې نیک عمله سړی، نو ډېره سخته وي د زنکدن. او په دغې کې بیا سړی موسکې شي، خو دې به څه وجه یي که بیا قشم موسکې پاتې شي. نو د هغې یو وجه دی چې ملایک په ده باندې سلام واچوي، نو دی موسکې شي د هغوی د سلام ته دغه ټیم کې د سر وشي یا هغوی وله زیری ورکړي. حدیث کې راځي که نه چې ابشر بروح و ریحان، تاله موږ زیری درکوو د نعمتونو د خوشبویانو. الله اکبر. و رب راض غیر غضبان، او د دې رب زیری در درکوو چې هغه راضي دی، په غوسه کې نه دی تا نه خوشحاله دی. نو دغه ټیم کې د سړی موسکې شي، چې موسکې شي نو بس ساعت یې وځي. بیا چې کله لمبې نو پته لګي علامات پرې ښکاري. یقولون سلام علیکم، ملایکه چې په دوی باندې سلام. یو بله معنی دی که ډېره خوندوره پرته ده، ډېره خوندوره، ډېره د خوشحالۍ خبره ده. یقولون سلام علیکم، وی دا ملائک دوی ته الله وی چې سلام علیکم، الله پته سلام اچوي. او موږ راغلي یو د ساه اخیستو دپاره. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. الله یې دا موږ ته نصیب کړي. موږ ډېر ګناهګار یو، خو د الله نه امید ساتو. او هغه به څه د خوشحالۍ ورځي چې ملایک راشي او موږ ته ووایي چې الله په تاسو باندې سلام اچوي او الله تا نه راضي دی او راځي د هغه د ملاقات دپاره. څومره د خوشحالۍ ورځ وي. او هغه انسان څومره لوی بدبخته دی چې بدشکله ملایک راشي او هغه ته ووایي راشه زیری یې دله درکوو دی او ګرم جهنم، او داسې رب دی په انتظار دی چې هغه تا نه خفه دی او تا ته غوسه کېدی. دا څومره لوی بدبخته سړی دی. نو ملائک په دوی باندې سلام اچوي او دا ورته وایي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ورننوځئ جنت ته په سبب د هغه عملونو چې تاسو به کول. لکه قرآن بل ځای کې الله دا خبره کړې، ډېر خواږه ایتونه یي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هغه خلک چې کلمه د توحید ویلې ده او بیا یې د دې توحید په سوري کې ژوند تېر کړی دی. الله وایي کله چې د هغوی نه ساه اخیستی کېږي تتنزل علیهم الملائکه، ملایک راشي د ساه اخیستو دپاره. نو دا ملائک دله زیری ورکوي. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، نه به یریږئ او نه به غمجنه کېږئ. یریږئ مه د را روان حالاتو نه، غمجنه کېږئ مه په تېر شوو
په تیر شوي ژوند پسې یا په بچو پسې یا په ښځه پسې یا په مور پلار پسې الله به یې ساتي. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، او زیری درکو د هغه جنت چې تاسو سره الله لوز کړو. نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفي الآخرة ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. موږ ستاسو ملګري یو په دنیا کې هم او په آخرت کې هم، او په دې جنت کې ستاسو لپاره هغه څه دي چې ستاسو زړونه یې غواړي، ستاسو نفسونه یې غواړي. ولکم فیها ما تدعون، او ستاسو لپاره په جنت کې هر هغه شی دی چې تاسو یې راغواړئ. څه شی چې ته غواړې به تا ته میلاوي. ولیده دومره هر څه، ولیده دومره ښایسته جنت، ولیده دومره اوچت اوچت نعمتونه. حقایتونو کې الله مخکې وایي نزلا من غفور رحیم، میلمستیا ده د مهربانه باچا د طرف نه. دغه میلمستیا د الله طرف نه رب العالمین به څه میلمستیا کوي که نه. ته چې په دنیا کې بچا پسې لاړ شي او داسې غني سړی او دروند سړی څنګه میلمستیا کوي؟ ولیږي او پاسېږي بیرته او دا وخوره او دا واله لکه خفه نه شي او دغه وخوره تا څه ونه خوړو ته دا وخوره. موږ خوشحالېږو په دې چې ته یې وخورې او یو شی رالي او بل شی رالي او بیا تا ته په دروازې کې وایي خفه نه شي او موږ ستا میلمستیا ونه کړو او سم درته خوشحاله نو سم خیال دی چې د داسې بنده رب هغه به څنګه میلمستیا کوي. دغه میلمستیا تذکره موږ په درسونو کې کړې دی. جنت کې به څنګه میلمستیا کوي الله. د آخرنۍ